د پی آی ان مثلث د مرکز ګرد چاپیر د منفي 270 زاویې په اندازه راڅرخېدلی. دا لاندې مثلث. تاسې له لاندې ګراف څخه کار واخلئ او د یاد مثلث انځور رسم کړئ. د ساعت د عقربې هم جهت زاویه منفي او مخالف الجهت یې مثبته ده. په دې ځای کې به لومړی راشو او دا راکړل شوی ګراف به وګورو. دلته موږ او تاسې د پی آی ان مثلث لرو. مخکې له دې څخه چې موږ او تاسې د دې سوال ته راشو نو لومړی به د زاویې د جهت او علامو په هکله باندې لږ څه خبرې وکړو. که چیرې دا د ایکس محور او دا هم د وای محور فرض کړو یا قایم مختصات دي ده. په دې ځای کې منفي زاویه په دې معنا چې موږ او تاسې د ساعت د عقربې هم جهته حرکت کوو. د بیلګې په توګه که چیرې له دې ځای څخه حرکت وکړو تر دې ځای پورې دا منفي 90 درجې راغلو او که له دې څخه 90 نور ولاړ شو په مجموع کې به منفي 180 شي او که چیرې له دې څخه نور هم لاړ شو نو تر دې ځای پورې به منفي 270 درجې زاویه شي. خو که چیرې موږ او تاسې د دې برعکس له دې ځای څخه دې خواته حرکت را وکړو او تر دې ځای پورې راشو یا مثبت 90 درجې ولاړ شو نو بیا به هم په زموږ او تاسې په ګرځېدو یا څرخېدو کې کوم بدلون نه وي راغلی بلکې هماغه اصلي او هماغه موقعیت ته چې موږ او تاسې په منفي 70 وورځو کیدای شي په 90 هم ورشو ځکه بیرته یو ځای راځي. نو د همدې اصل په پام کې نیولو سره به موږ او تاسې راشو او دلته به د دې راکړل شوي پی آی ان مثلث انځور نسبت مرکز ته د منفي 270 درجو او یا هم د مثبت 90 درجو په اندازه راوڅرخو. د دې لپاره چې موږ او تاسې وکولی شو په دې ځای کې ټکي له یو ځای څخه بل ځای ته ویسو نو تر ټولو ساده او ډیره اسانه لاره دا ده چې موږ او تاسې د هر ټکي اړوند یو قایم الزاویه مثلث رسم کړو. د بیلګې په توګه په دې ځای کې به موږ او تاسې د آی ټکی په پام کې ونیسو. نو د مرکز او آی ټکي ترمنځ به موږ او تاسې یو قایم مثلث رسم کړو. هرې خواته چې ستاسې زړه وي کولی شي خو موږ او تاسې به دلته په داسې ډول سره رسم کړو تر 9 پورې را رسیږي او له دې ځای څخه ښکته خواته به په داسې ډول راشو تر دې ځای پورې ځکه 9 واحده ښکته خواته شو او 9 واحده هم دې خواته. اوس به یې وتر په داسې ډول سره رسم کړو. دا یو مثلث شو. دا کار مو د دې لپاره وکړ تر څو پورې وکولی شو یا ټکی په اسانۍ سره راوڅرخوو. نو اوس به راشو د دې نوي رسم کړل شوي مثلث ټول ټکي به په جلا جلا ډول انتقال کړو. لومړی به یې دا ځای انتقال کړو. دا ځای د ایکس پر محور 9 واحده دې خواته پروت و. که چیرې دې ته 90 درجې دوران ورکړو نو له دې خط څخه د ایکس له محور څخه به د وای تر محور پورې راشي او اوږدوالی یې هم 9 واحده و. نو دا خط به په داسې ډول یو خط شي. دا خط رسموله هم لږ څه ستونزمن وي. ښه دا ټکی شو. دلته که چیرې ورته وګورو 9 واحده ښکته خواته راغلی و او د دې ځای سره یې 90 درجې یوه زاویه جوړه کړې وه. که چیرې دا په داسې ډول سره وڅرخولی شي نو دا خط به دلته افقي شکل غوره کړي یا دغه زاویه به 90 درجې وي. د دې اوږدوالی دلته 9 واحده و نو د 9 واحدو په اندازه به موږ او تاسې دلته ښي لوري ته ولاړ شو چې دا ځای راځي. او د وتر د رسمولو لپاره لکه څرنګه چې د آی ټکی له مرکز سره نښلېدلی و دا به هم ونښلوو په داسې ډول. اوس نو دا ټکی چې شو دا ټکی د آی انځور شو یا آی زبر شو. را به شو او د دې مثلث دا نور ټکي به هم په همدې ډول سره پیدا کړو. بیا به هم د مخکې په څیر مثلث ورته رسم کړو په داسې ډول سره تر دې ځای پورې را رسیږي او له دې ځای څخه بیا 2 واحده دې خواته ځو تر څو دلته ورسیږي. دا ځای به له مرکز سره وصل کړو. دا مثلث مو لاسته راوړ. دا ځل به واخلو دا مثلث به 90 درجې راوڅرخوو. دا ټکی اوس د وای پر محور پروت دی په منفي 9 کې. که چیرې 90 درجې ښي لوري ته راوڅرخوو یا د ساعت د عقربې په مخالف لوري راوڅرخوو نو د ایکس پر محور به راشي او اوږدوالی یې هم 9 واحده دی. نو له دې ځای څخه به په داسې ډول سره رسم کړو تر دې ځای پورې را رسیږي. که چیرې دې ځای ته وګورو دلته یوه قایمه زاویه شته نو دا قایمه زاویه دلته د 2 واحده خط چې د په دې باندې عمود و نو دلته به په داسې ډول عمود رسم شي. بیا به هم دا سر یې له مرکز سره دلته هم وصل شوی او موږ او تاسې به یې هم له مرکز سره وصل کړو.
په داسې ډول سره معلومیږي. ښه، دا ټکی بیا د انضبار ټکی شو. انضبار پاتې شو د پی ټکی. د پی ټکي ته که چیرې وګورو نو بیا به هم لکه د مخکې په څیر ورته مثلث رسم کړو. دا به البته قایم الزاویه مثلث 3 واحده دې خواته او 2 واحده هم دې خواته. دا ځای به یې له مرکز سره وصل کړو په داسې ډول. که چیرې دې ټکي ته 90 درجې دوران ورکړو د ساعت د عقربې په مخالف لوري نو تر دې ځایه پورې را رسیږو. دا عمودي زوله اوس دا زوله شوه او 2 واحده دې خواته عمود و، دلته قایمه زاویه درلوده، دلته بیا هم قایمه زاویه تشکیلیږي او 2 واحده به هلته د ایکس له محور سره موازي خط مو درلوده، دلته به یې د وای له محور سره موازي رسم کړو او دا ځای به یې بیرته له مرکز سره وصل کړو. دا بیا د پی زبر ټکی شو. ښه نو اوس که چیرې موږ او تاسې واخلو او دا ټکي یو له بله سره وصل کړو نو موږ او تاسې ته به د پی آی ان مثلث انځور په لاس راکړي. ښه نو اوس به دا ټکي سره وصل کړو په داسې ډول معلومیږي. دا به یوه زوله شي، دا به هم بله زوله شي او دا به هم بله زوله شي. اوس نو به د تور رنګ کې مثلث چې کوم دی دا د پی آی ان مثلث چې مخکې موږ او تاسې درلودو د هغه انځور دی چې نسبت مرکز ته د مثبت 90 درجې په دوران سره لاسته راغلی یا د منفي 201 درجو په دوران سره له پی آی ان مثلث څخه اوس موږ او تاسې ته د پی زبر، آی زبر او ان زبر مثلث لاسته راغی.